الله تعالی په خپل کلام کې د 2 سورتونو په ابتدا کې لفظ د ویل مقدم کړی دی. ویل للمطففین، او بل مقام کې رب العالمین فرمایي ویل لكل همزة لمزة. که تاسو د دوارو سورتونو کې سوچ وکئ، دا یو سورت هلاکت وی او تباہی وی په هغه چا باندې څوک چې پردي حقوق خوري او د چا مال تغل کیږي او مال کې خیانت کوي. او دویم صورت کې تاسو سوچ وکئ، دا د انسان د عزت سره تعلق ساتي. څوک چې په چا باندې تهمت لګوي مخامخ یا پشیشه. دغه شان که تاسو ذخیره د احادیث وګورئ، هلته لفظ د ربا د ټول نه عظیمه ګناه ده. سود دا یو لوی جرم دی او لوی ګناه ده. او الله تعالی په قرآن کې فرمایي دا الله تعالی سره جنگ کول دي. او الله تعالی د سودګر خلاف اعلان جنگ اعلان کړی دی. لیکن التم دقه دوه خبرې ذکر دي. سود کول د چا مال په ناجایزه او نه حق خوړل دي. لیکن التم نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین سود نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغه مقام کې داسې فرمایي چې د سود ډېرې دروازې دي. د ټول نه وړه دروازه د سود دا ده. نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک، چې دا خبره په خولې باندې نه راځي. څو واره خپلې مور سره بدکاري برابره ده یا د هغې نه ډېره زیاته ده. او بیا نبی مهربان فرمایي بدترین سود، د ټولو نه غټې درجې والا سود، د ټولو نه لوی سود هغه دا دی چې یو مسلمان د بل مسلمان بېعزتي وکړي، یو مسلمان د بل مسلمان سپکاوی وکړي، د هغه باندې تهمت ولګوي یا هغه ته داسې بدې خبرې وکړي چې هغه زړه ته دک ورسېږي. لہذا که تاسو سوچ وکئ او مفسرین د ویل معنا کوي هلاکت، تباهي، لعنت. او دا ویل داسې یو لفظ دی چې ټولو بدو اشیاو ته شامل دی. اکثره مونږ وایو 2 الفاظ دي. یو لفظ د ویل دی چې ټوله بدیانې پکې راجمع دي، او بل لفظ د عافیت دی چې ټول خیرونه پکې راجمع دي. د ویل نه پناه غواړئ او عافیت سوال د رب العالمین نه کوئ. حدیث کې راځي دا دعا به نبی پاک کوله، اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة، اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. او د ویل باره کې عبدالله بن عباس تفسیر مطابق وی دا په جهنم کې یوه کنده ده، یوه وادي ده، یا د جهنم نوم دی. جهنم د هغه چا دپاره دی چې پردی حق خوري یا د چا عزت اخلي، تهمت پې لګوي. سودګر هغه دی چې د چا مال په ناجایزه او په ناحقه اخلي. او د ټول نه بدترین سود د مسلمان بېعزتي کول دي، مسلمان ته سپک کتل دي. نو نن موضوع زما او ستا د قرآن د 2 سورتونو د ابتدا باره کې وه چې د 2 سورتونو ابتدا کې الله تعالی لفظ د ویل ذکر کړی دی. یو کې ذکر د چا د مال، د چا حق خوړله او چاته مالی نقصان رسوله، که هغه وزن کې کمیاوي او که نور وي. او دویم چا باندې تهمت لګوله او د چا عزت ته سپک کتله. مبارکه ورځ ده، د غټ اختره د خالي ورځ ده. ټول ملګرو ته دي اختر مبارک وي. الله تعالی دې وکړي چې په دې 2 خبرو باندې تاسو پوه شوي او د الله تعالی د عظیم پیغام باندې موتا ذهن کولاو شوي. الله تعالی دې موږ د پردي حق نه وساتي، الله تعالی دې موتا د پردي مال نه وساتي، او الله تعالی دې تهمت او د غیبت نه وساتي چې دا بدترین ګناهونه دي او ویل ورته ذکر شوی دی او بدترین سود ورته ویل شوی دی.